الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. مؤمنانو، د اسلامي نظام لپاره مو په حیث د یو نظام باندې 5 شرایط ښودلي وو، 5 خصوصیات ښودلي وو: امنیت، قانونیت او مشاورت. په دې دریو باندې څه ناڅه بحث سوی او څلورم تعلیم و تربیه، 5م اقتصاد. نن به د الله په نصرت سره د تعلیم و تربیه په خصوصیتو په شرط اسلامی نظام باندې عرایض د سره ورلو. الله تعالی فرمایي د سورة زمر د 9م آیت په اخیره حصہ کې خپل حبیب ته حکم کوي: قل، ورته ووایه انسانانو ته، ای د ما حبیبه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا برابر دي عالمان او جاهلان؟ استفهام انکاری د قطعا نه دي برابر. او فرمایي انما یتذکر اولو الالباب. په دې حقیقت باندې پوهیږي عاقلان و دانایان. د دې آیت مبارک په ارشاد سره د الله سبحانه وتعالی مقصود بیان د نه برابري د مطیع او د عاصی ده. تفسیر نصفی لیکلی د آیات په تفسیر کې، خو د انسانانو د پوکولو د پاره په تشبیه او په کنایي سره د هغو نه برابري بیان کړی. په دې معنا چې الله سبحانه وتعالی موږ ته دا وایي چې تاسو خو په دې پوهیږئ چې عالمان او جاهلان نه دي سره برابر، نو همدارنګه فرمان بردارانو نافرمانه انسانان هم نه دي سره برابر. د ما عزیزانو، الله سبحانه وتعالی لکه چې دا آیت مبارک مطلق ذکر کړی ده چې علم لرونکي او نه علم لرونکي نه دي سره برابر، او تخصیص د دې نسته چې دا کوم علم تیر مراد ده. نو همدارنګه په اکثرو نصوصو د شریعت کې چې د علم په فرضیت کې یا د علم په ضرورت کې یا د علم په فضیلت کې وارد سوي دي، راغلي دي، د مطلق علم فرضیت یا ضرورت او یا فضیلت کې بیان سوی ده. که هغه د آخرت علوم دي چې علوم د عباداتو دي، او که د دنیا علوم دي چې علوم د معاملاتو د ایجاداتو دي. او دا علوم منقبت او فضیلت هغه وخت پیدا کوي که اخروی دي که دنیوي دي چې د متعلم او علم حاصلونکی نیت اصلاح وي، که نیت د الله رضا وي په هغه علم کې چې د الله رضا په حاصله کی او د خدای مخلوق ته د الله د رضا په خاطر باندې نفع په باندې ورسوي، نو که هغه علوم د عباداتو دي که علوم د ایجاداتو دي، هغه فضیلت هم پیدا کوي او په مرتبه د فرض کې راځي، په مرتبه د ضرورت کې راځي. او که په نیت کې علم حاصلونکي کې د متعلم کې د الله رضا مقصود نه وي، نو که د عباداتو په علومو کې په دنیا کې ژوند تیر کی او که د معاملاتو په علومو کې په دنیا کې ژوند تیر کی، خو په ورځ د محشر به د صحیح حدیث په تقاضا باندې اول د اور تسعیر او تسجیر د اور لمبې په همدغه عالم باندې پورته کیږي. خو که نیت اصلاح وو، نو که اخروي علوم یې که دنیوي علوم یې تقدس پیدا کوي. او دوم مطلب دا ده چې دا علوم که فرض دي که ضرور دي که فضیلت په درجه کې دي، د ټول قشرو د ټول نسل د انسانیت لپاره که فرض دي که ضرور دي که فضیلت دي،
نو فضیلت لري، که هغه نارینه کولی او که زنانه کولی. تخصیص په هیڅ نص کې، په هیڅ روایت کې، په هیڅ دلیل شرعي کې تر ذکورو پورې یا تر اناسو پورې نسته. د معززانو په اسلامي نظام کې د تعلیم د ارګانونو ذمهوارانو مسؤلین دا درې وجایبو، درې فرائض په ذمه باندې لري. اوله فریضه د دوی په ذمه باندې دا ده چې یو ثابتو او په مختللی تعلیمي نصاب به مهیا کوي. دوهمه فریضه یې دا ده چې یو له حیا ډکو، له تقوا ډکو، له عفته ډکو، له پاکي ډک ماحول و محیط و چاپیریال به د تعلیم دپاره مهیا کوي، چې له بېحیایي، عریاني، فحاشي، اختلاط او له ټولو شرعي محظوراتو څخه مسؤون و محفوظ وي. دا د تعلیم و د تربیت د ارګانونو د ذمهوارانو فریضه و وجیبه ده. او دریمه فریضه یې دا ده چې تعلیم به داسې عاموي لکه عموم د هوا د تنفس د ژوندي سارو دپاره، لکه عموم د شعاعو د لمر د معیشت د انسانانو دپاره، لکه عموم د خوراک و د څښاک د بقا د نسل حیواني دپاره. دا درې شیان که په دنیا کې نه وي، ژوند دریږي او ژوند معطل کیږي، بقا د عالم له منځه ځي، پناه کیږي، عالم پناه کیږي. نو لکه دا درې شیان چې عام دي، د اسلامي نظام د تعلیم و د تربیې د ارګانونو د مسؤلینو ذمهواري ده چې په خپل رعایتو، په خپل قوم کې، په خپل محیط کې، په خپل قلمرو کې تعلیم هم دغسې عام کړي. بلکې هغه تعلیم تر دې دریو شیانو ضرور ده. علم د روح غذا ده، چې د بدن غذا ضروره ده، نو د روح غذا خو په طریقه اولا سره ضرور ده. چې د معیشت دپاره شعاوې د لمر ضرور دي. علم چې د انسان دپاره د ټولو فضائلو ضمانت کوونکی ده، د ټولو ترقیو ضمانت کوونکی ده، نو علم خو خامخا ضروري ده. همدارنګه لکه هوا چې د تنفس دپاره ضرور ده، علم د یو صحیح انسان د موجودیت دپاره ضرور ده. او که چیرته د تعلیم د ارګانونو هغه ذمهوارانو مسؤلین د دې وجایبو له سرته رسولو څخه عاجز وي او دا نسي سرته رسولی، نو په لوړو مقاماتو د اسلامي نظام باندې لازم ده چې دا نااهله او بې کفایته انسانان له دې مقدسو مناصبو څخه عزل کړي او لرې کړي، او وړو لایق او مستعد انسانان په دې لوړو مناصبو باندې راولي، ترڅو همدغه مقاصد په باندې حاصل شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.